وی تاسو به اشاره ته رب العالمین سره په تعلق رانه شي چې تاسو کې یو صفاتونه د ماشومان پیدا شي. ماشوم کې یو لس کې څه صفاتونه دي؟ دي صفاتونه له متوجي ماشوم کې څه صفاتونه مشته او بدم شدا کې صفاتونه یو لس پکې موجود دي. دا چې کله په تاسو کې پیدا شول د الله بر سره مين راشي. کله موږ د الله تشبیه پلار سره نه ورکو ځکه رب العالمین تشبیه شخص سره باید مور نه کړی شي. فلا تضربوا لله الامثال وليس كمثله شيء. اولنې خو په دې ماشوم کې دار چا سره کینی او بغضونه نه ساتي او حسدونه. مؤمن سره باید چا سره کینی او بغضونه ساتي. دویم کې څه صفات بری ماشوم کې دار چې دا په دې مور پلار باندې ډېر کلک اعتماد کوي چې ارڅ دله تکلیف ورکوي زما پلار له خبرو کوم مور له بدا وکما منګم په الله باندې کلک اعتماد او توکل کوي چې څومره الله سره راکې موږ الله له دا و چې الله دې شي سره ته پوښا انسان باید دې خبره پاتې شي. درې ماشوم کې دا عادت دار چې کله یو شی وګوري نو هغه باندې سخت الحاح او تاکید کوي چې هغه وصول کړي نه ژاړي فریاد کوي جامیش لې ها هو جوړ کړي. منګم چې کله رب العالمین نه غوښتنه کو په کار دا چې په تاکید باندې وغواړو الله به دې باندې سخت خوشاليږي. څلورم صفات بری ماشوم کې دا سریع او رجوع ال اب چې کله د مور سره ورانه وکي وخت بار وتښتي دا مور ورته و چې بیګاله خبر راځي کنه په بلار به دی وامه نو ایستغه ماشوم د مور خواله راشي. اگر کده ویم خو لیکن داغه په دماغ کې دا خبره پر تر چې د مور د غېګ نه مال بل زیاده امن نشته. من رب العالمین معاف کوي کوم نه معاف کوي لیکن د شاقیده به جوړو چې موږ د الله رب العزت نه بل شکر لرونه چې داغه خواله ورشو. د قسمنګ الله دی دغه خواله به موږ ورزول قسمنګ ګناهونه کیږي او قسمنګ جرمونه کیږي د الله خواله به برازو تسلیمي ورکو به ورکو حتی تر دې پوری انسان چې کړه دي شوی چې رب الله ما ګناه کړی دا جبريل چې تر څو پوری د بارے کې د ملګرو لوي چې دا ولي کوي او د ګناهونه ورته ختم کوي د الله په امر باندې وي الله رب العزت جبريل لوي چې یا جبريل تزمار دې بنده आवाज خلک پرې شوی اورما دومره ورته رب العالمین خوشاليږي. پنځم صفات بری ماشوم کې دا چې څوک ور سره نعمت وکي هغه سره ډېر مینه. الله رب العزت څومره نعمت موږ سره کړی دی قران را کړی دی سنت را کړی دی محمد رسول الله را کړی دی جنت برا کوي صحابه را کړی دي بدن را کړی دي اسلام را کړی دي. او شپږم صفات بری ماشوم کې دا رکستا چې دا صبر نه کوي د مور نه او د پلار نه کدا د سترو زرو په دې لوګي ورته ډوډۍ برابر کوي په دې قانونونو باندې کې نه خو چې دا مور شي څنګه جدا شي کیسه دا په جړه باندې شروع کی کوم له څومره راحتونه په یوځای کې حاصل شو خو چې الله نه موږ څنګه جدا شو په کار د تقشند الله په سوجاړو اې دې وجنه سلف سره هم بشکره د شپې و د کېدل نو اغوی به جړل چا ورته ویل شي ولې ژاړي وې موږ رب العالمین نه وجود کېږي 5 غنټې درې سلوره. وم صفات بری ماشوم کې دا نشه صفات دي چې ماشوم د خپل کار لکار وای د خلکو د عیبونو نه دا به پروايي ستاسو نقصان به نه ګرځي د نقصان به نه ګرځي خپل کار سره کاری. ایوب سختیانی فرمایي انسان به هغه وخت کې کمال لورسیږي چې دا د خلکو په لاسونو کې کم شی دی هغه کې نظر بند نکي او د پردي عیبونو په شونه لګي خپل غم تکوا. رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د پردي عیبونو په شونه لګي دا هغه عیبونه نشه راکاره کوي ودا به د کور په دې منځ کې نشه رب العالمین بدا و شرمي. اتم صفات بری ماشوم کې داري چې کم سړی د سره احسان وکړي دا سره ډیره مینه ساتي. لکه په دې مجلس کې ماشوم چې د ارچه بچي ولې نه خو لیکن چې سړی ورته یو ماڼه ورکړه تحفه ورکړه مال ورکړي بل بس د ماشوم مینه دا سره هیڅ هغه په غي کې نه دا خاله مرجه وغیرہ غاړه ورکړي دا سره ناس نو الله رب العزت موږ سره ډیر احسانونه کړی دي ډیر کې څه احسان نه چې هغه شمار نشته په کار دا چې رب العالمین سره موږ ډیر مینه زموږ دا بالکل الله په طرف باندې ورزینه. او نه هم صفات بری ماشوم کې داري ودا چې د اهتمام د سبا او د بل سبا نه کې بلکې دا وشي کم شي تیار دي همدغه خوراک غموړي همدغه جامع غموړي منګم به د خپل منځ شي منځ کو چې داس ما خره مونږه پتن لګي چې بل به کېږي کبه نه کېږي. لسم صفات بری ماشوم کې دا زړه ډیر نرم دي اسی معمولی غني دمکی ورکا ایسه سترګې نه وکړي روان شي په کار دا چې موږ د ماشومان غوړې زونه ولرو چې څنګه معمولی غني کار څنګه وشي ایسه د الله خواله راشو وشړو. او یو لسم صفات بری ماشوم کې دا چې دا مور خپل نه ډیر سخیریږي موږ چې کوم غلط حرکت وکړو په کار دا چې د الله رب العزت نه ډیر سخويږي وې تاسو به اشاره د رب العالمین